ګرانو پښتنو د دې مووي اولنې پارت ما ایکسپلین کړو تر دې مووي دویم پارت ټکو تاسو رته اولنې پارت نه کتل نو تاسو رته اولنې پارت وګورئ دا مووي بس تاسو په سمجھ کې راشي او کو تاسو غواړئ نو زبر دې مووي دریم پارت هم ایکسپلین کوم غوښتل تاسو نه ریکوست دا ویډیو در سره لایک دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ د داسې جادویي موویانو د لپاره دا ډیره زبردست او انټرېسټینګ جادویي مووي دا راځي چې پریزیدنت ته چې زموږ په نیویارک کې د سیسای نشته دې نه بعد ګریب د میډم پریزیدنت په حکم باندې د دونه غبیګ هم قبضه کی خپل په جادو په ذریعہ باندې هغه دروانه هم ونیسي کله دا دروانه ونیسي دا غزنه بوزینو د نوټ په چاو باندې دوته و چې زما غبیګ کې کم ځناوران دی هغه ته یې سمونه وای هغه خطرناک دي چې ته نقصان نه پهنچاوي او ټینا چې کله د مرګ د پاره یو سپینې کمرې ته راولي نو ټینا ډیره زیاته غبراوي شوی او یریږي چې دوی د مرګ سزا ورکول ولې یو خزي چې هغه د دې د دماغونو خولي خیالات او باسیولته کې جادویي طالب یې ته غزار کی د کمې د وجه غټینا د باغبو کې خپل مور راخاره شي هغه په خوشاله باندې په کورسۍ باندې بیا کینی بل طرف ته مونږ چې سړی هغه کولسکی روان کړي الته کې کوئی نه راشي دا سړی د راز وګوري کوئی نه دلته کې دا کولسکی دا غنم بچ کی دلته کې دا کوئی نه لګي په خپل جادو په ذریعہ باندې هغه دفتر چالو کوي خو هغه دروازه نه چالو کیږي دلته کې دا کولسکی بیا ولګي دروازه لاله طرف دی چې کومه په ذریعہ د نیوټ هغه بیگ ته ورسي بل طرف ته مونږ غسپینه کمره ګورو چې په کومه کې ټینا او نیوټ دی دې ځل ټینا په خیال کې هغه کې ټیکر او ګریډن مخله راشي دلته کې د نیوټ چې کوم د بوټي په شان ته اوړه جناور هغه راوځي د نیوټ هغه کړي الته کې پټي چالو کی بیا نیوټ ولګي د خپل جیب نه اوړه جناور والی هغه ول د غنه کټ جناور جوړ شي نیوټ ولګي بسنه څه طریقې باندې چې کوم دن خلک هغه ټول به وشکی دلته کې ټینا او کورسه په جادوي وو کې سوزي هغه د نیوټ په وینا باندې په جناور باندې خپل کې راټوب کې د غزینه بچي بیا نیوټ ولګي اوړه جناور ځان سره والی ټینا ځان سره کې د غزینه منډه کې کله چې د غزینه منډه وخت تخت نه دله مخه ته کوئی نه او کورسکي مخه ورشي دغه کوئی باندې ټولو ته وجه دا ټول د بیگ ته دن نشي ویني چې کله هغه بیگ ځان سره کې د غزینه روان شي د تلو کوشش کوي الته کې اچانک هغه ډېر نه راشي د تواس کې او د دې درکولو کوشش کوي خو دا کوئی نه ولګي په خپل خبرو کې پساو کې د غزینه لاړ شي طرف ته مونږ بیا انګريز ګورو چې هغه د ګریډن خاله راشي دلته کې ګریب ولګي د جادو په ذریعہ باندې دغه غزخمونه خکې بیا غل یو لاکټ ورکې هغه ته په وګ کې دا خبره وکي کله ما شکتیشالي ماشوم ملاو شنو ته به د عامل ونیسي نو زه په خپل اغزي ته راشم د جادوګرانو دنیا ته تازه بیا همیشه د پاره راولم بل طرف ته مونږ کولسکی کوینی ټینا او غنیوټ ګورو چې هغه په یو سنسان غلې کې رواني دلته کې یو بیسمنټ چې دوه بیسمنټ لاړ شي ټینا کوینی ولګي په جادو باندې خپل هغه کپڑے بدلی کی اثر کې د جادوګرانو او شرابخانه او الته کې لایو میوزیک هم چلیږي دغه دا کوینی او د کولسکی د یو بل سره ډېر زیات خوشاله بل طرف ته نیوټ د ټینا نه تاسو کې چې کله ته د مرګ په کمره کې تاله مرګ راکاو ته کې جادو رکشک تا ګارډین لیدلو ټینا و دوی چې هغه جادو ناشک هغه ګارډین لګو دا ټیک کیر چې دا په هغه باندې ډېر زیات ظلم کوي وخی ما دا هغه د بچکولو د پاره په ټیک اور باندې حمله کړې و د دې حمله په وجه باندې زبیا د نوکرینو هم واسله و په دغه کې دوه خبرې کې چې دلته کې ټینا خبرې راشي هغه نوم ګوبلر وي او دلته کې د سره ملای دوه لپاره راغلي دغه دا ګولون دی نیوټو چې د چا په شوکیس کې جادو جناوران دي راته ښکاري هغه ته نیوټو ته چې او ځای موقته چې ته زما جناور خو نه دل بار بلنه نه او ستا په سر باندې ډیر زیات انعام هم دی دغه نیوټ د سره سودا د کورو بار د یو نشانی ورکی دغه دا ګوبلین غوړو کې جناور ویني کم چې د بوټي په شان دی او د ته وځي د کم چې د لوکو لاوي د وړو کې جناور مال راکا نیوټ چې ته انکار وکړو دا ګوبلین ولګي د غزنه پاسي او د ته چې ستا په سر باندې ډیر زیات انعام د کچرته ته بیا بچو نو بیا به موږ دوباره ملاويږو په مجبوري باندې ولګي غوړو کې جناور غل ورکی ګوبلین بیا نیوټ ته چې 5th ایونیو کې غړ جناور چالي دلې دي کله خبره کې په دغه دوران کې غورا سومل ته راورسي اصل کې دوله هم دی ګوبلین خبر ور کړی دلته دا کولسکی ولګي د موقع پیدا چې ګوبلین له سکر اپری دلته بیهوش کی دا اوراسوم ولګي پټوله باندې عملوږي او دا نیوټ ولګي اوړو کې کم جناور د ګل په شانتي غزان سره والی او دا ټول ځان سره د غزنه غیب کې لاړ شي نو هغه 5th ایونیو ته راورسي الته کې د نیوټ وګوري چې دا غوړو کې جیب یو بیگ راغسته او رواني دلته کې بیا د نیوټ وګوري چې غوړو کې جیب په شړو باندې باندې کې بار لاړ شي نیوټ چې کله په غوړو کې جیب په زبر راشي نو دلته کې دا وګوري چې دا غوړو کې جیب ولګي دا غړ جناور خیال کې دلته کې نیوټ ولګي دوی چې دا جناور د ځای په مطابق باندې ځان ورکه کوله او غټ کوله هم شي دا کوینی چې کله را روان دي د خپل سره یو ګین ولګي د کمی د وجه غزناور وګړي کو دا غزنه منډه کې وغاره سمات کی د انوټ ولګي د غزناور ملا ته وخیږي انوټ ولګي دوی ته و چې مال یو چنجه یو ډبه په کار ده دلته کورسکی ته پزما کې باندې یو چنجه میلاو شي او ټینا ته یو چینک میلاو شي کولسکی ولګي چنجه ټینا طرف ته وې ټینا غ چنجه په چینک کې بند کی کمی د وجه غزناور ځان وړو کې د چنجه د خوراک لپاره غ چینک ته وردن نشي نیوټ ولګي په چینک باندې سر کې دی واغه بند کی
بل طرف ته مونږ بیا ګورو چې ټینا او نیوټ لګي په اشوسکیس کې دنه چې کم ځناوران د بچ کړي د خپل خپل ځای باندې پریدي. ټینا چې هلته کې نور غټ غټ ځناوران وګوري نو دا ډېره زیاته حیران شي. ته کې بیا د نیوټ سره تصویر کوي نه چې کله هغه وګوري نو دا هغه وایي چې دا الینا ټیز ده. د فیملی ډېره عجیبه وه. نو په دې باندې دا نیوټ هغې ته وایي چې زما په زړه کې مه ګوره. وینې ولګي د نیوټ نه معافي وغواړي. بعد نیوټ ولګي دې ته وایي چې تا په سکول کې زما سره وه، موږ دواړه یو ځای ډېر ښکلی وخت تېر کړلی. په دې باندې کویني نیوټ ته وایي چې تا د دې سره ډېره زیاته مینه کړله، خو اوس تا له څوک پکار دی چې هغه تا له مینه درکړي. په دغه ټایم کې یو غټ پنچي په تیزه تیزه چغو باندې شروع شي. نیوټ پوه شي چې څه ناڅه خطره ده. بل طرف ته موږ په یتیمخانې کې هغه هلک ګورو چې چا نوم ګریډن وي. هغه ته د خپل خور د پالنګ د لاندې یو جادويي چړي میلاو شي. وړه خور یې ته ته وایي چې دې سره زله بېګم دا خالي یو کیلو نه ده. په دوران کې د دوی هغه ټیک کیر میري دننه راشي. هغه چې کله دا وګوري نو د هغې شک به دې ګریډن باندې لاړ شي. هغه ګریډن ته وایي چې خپله پټه راکړه. دوی چې کله خپله پټه چالو کړي او دې له ورکوي نو خور یې راشي او هغه دې میري ته وایي چې دا زما غلطي ده، دا جادو چړي زما وه. نه پهلې چې دا میري څه وایي په دې کې هغه ادم شکتي اچانک راشي په دې میري باندې حمله وکړي او دلته کې مړه کړي. کله دا کیټ یې مړه شي نو هغه ادمي شکتي ولګي. هلته کې چې کم سامان یې هغه ټول سامان مات کړي. بیا موږ ګورو چې د ګریډن په لاس کې هغه لاکټ چې کم ګریب دله ورکړی. په دغه دوران کې موږ ګورو چې ګریب هلته کې جادو په ذریعه باندې راشي. هلته کې دا ګریډن ژاړي او د ګریب ته وایي چې پلیز ما په دې ځای نه بچ کړه. ګریډن ولګي د ده نه د وړوکي خور باره کې تپوس وکړي او ده ته وایي چې هغه ډېره زیاته خطره ده. او د دې نه بعد ګریس ولګي ګریډن ځان سره ملګري کړي ته هغه ځای نه غیب شي. هلته کې یو کور چې د هغه کور مخې ته راشي. هلته کې دا ګریډن د ګریب ته وایي چې هغه وړه جینۍ چې کومه ده هغه میري د دغه کور نه اخیستې وه. لکه دا ګریب چې کله هغه وړه ماشومه ګورو نو هغه د ګریډن ته وایي چې ته د جادوګرانو په دغه کې نشي شامله کېدی، ته د جادوګرانو خاندان نه یې خو ستا سره شکتي نشته. لکه ګریب ولګي د ګریډن ته دا خبره هم وکړي چې ته اوس زما د هېڅ کار هم نه یې. ګریډن چې کله دا خبرې واوري نو دی ډېر زیات خفه شي. د ګریب ته دلته کې بیا یو وړوکی ماشوم میلاو شي چې هغه هلته پټه شوي. په هغې وړې ماشومې ته وایي چې یارېږه مه بهر ته راوځه. دغې کې هغه ټول دیوارونه مات شي. دلته کې ګریب ته د دې خبرې پته ولګي چې هغه اډم مې شکتي ادم به انسان بل څوک نه بلکې دا ګریډن دی. ګریډن د ګریس ته وایي چې ما په تا باندې بروسه کړې وه، د هغه نه به یوه توره سایه جوړه شو ته هغه ځای راوالوځي. کله چې د ده نه سایه جوړه شي دی بهر ته راوځي دی هر څه تباه کوي. هلته کې نیوټ او ټینا هم ولاړې چې هغه وګوري چې دا توره سایه دلته راله. ټینا ته وایي چې ما د دغه غونته شکتیشالي ادم انسان چېرته نه دی لیدلی. هغه ولګي خپل هغه بیګ او خپل کتاب هغه ټینا له ورکړي. هغه ادم انسان بچاولو دپاره په هغه پسې لاړ شي. دلته کې دا ټینا هم ولګي اشوکیس هغه کتاب خپل خور کوینې له ورکړي او په هغې ځای نه والوځي په نیوټ شاته لاړه شي. ادم انسان چې په هر ځای کې تباهي شروع کړي نو دلته کې دا ګریس راشي او ده ته وایي چې ته ډېر زیات شکتیشالي که ژر ته ما او تا یو ځای شو نو موږ به په دې دنیا باندې راج وکړو. دلته کې نیوټ هم راشي چې هغه دا خبرې واوري. هغه ولګي دا خبرې ټینا ته هم وکړي. ادم شکتي چې کمې ده دا په اصل کې هغه ګریډن دی. د سره شکتیانې ډېرې زیاتې چې د کمې د وجې دی ډېر وخت ژوندی پاتې شو. دلته کې چې د ادم انسان کله تباهي راغستې دی هر څه تباه کوي نو دلته کې نیوټ راشي او ده ته وایي چې دا هر څه مه تباه کوه ودرېږه. نو په دغه کې هغه ورس هم هلته کې راورسي. هغه ټول ولګي په دې ګریډن باندې حملې شروع کړي. دلته کې بیا موږ ګورو چې هغه توره سایه په ځمکه باندې ودرېږي او بیا موږ هغه ګریډن هلک تېخانه کې دننه میټرو سټیشن چې هلته کې وینو. نیوټ هم د جادو په ذریعه باندې هغه تېخانې یعنې که هغه میټرو په ته راشي. بل طرف ته هغه هوررس ولګي د میټرو په سټیشن نه بهر یو سرکشه کوچ جوړ کړي. دې جوړولو حکم د ګریس ورکړی. هغه دیوال د پوره کېدو نه مخکې ټینا سن افسر په ذریعه باندې هغه کوچ ته دننه لاړه شي. دلته کې نیوټ لګي د ګریډن غوسه چې کومه ده هغه د یخولو کوشش کوي. اخر کې ولګي هغه د ګریډن غوسه یخه کوي او دی بهر ته راوځي او په دغه کې د ګریس هلته کې راورسي او په دې نیوټ باندې حمله وکړي. ګریډن چې دا وګوري هغه ویرېږي د هغه ځای نه وتښتي. بل طرف ته موږ ګورو چې کوم عام خلک یې هغه هلته کې راشي د هغه انډرګراونډ چې کوم میټرو سټیشن دی د هغې بهر جمع شي. بل طرف ته موږ دوباره ګریس ګورو چې هغه لګي په نیوټ باندې لګاتار حملې کوي او ګریډن چې کله دا وګوري نو هغه ویرېږي او هغه ډېره زیاته غوسه ورشي. هغه بیا په دم انسان شکتي کې بدله شي. ټول ځای کې تباهیانې شروع کړي. دلته کې دا نیوټ او دا ګریډن لګي د ده نه ځان بچ کوي. دلته کې د ګریډن نه ډېره زیاته غوسه ورغلي او دلته کې بیا ټینا هم راشي او هغه ګریډن ته وایي چې ودرېږه دا هر څه بس کړه او ګریډن د هغې خبره واوري او هلته کې ودرېږي. دلته کې ټینا چې کله دی سمجھاوي نو په دې کې هغه نور ورځ راشي او هغه ټول چې کله راشي هغه په یو ځای باندې په دې ګریډن باندې حمله وکړي. بیا په یو سپورټ په ذریعه باندې هغه ګریډن تباه شي. دلته کې دا ګریب ورته وایي چې تاسو له دې ختمول نو پکار او په هغه ځای کې هغه میډم پریزیډنټ راشي او هغه درته ووایي چې دا زموږ په حکم باندې دوی دا مړ کړو چې ده زموږ راز عامو خلکو ته ښکاره کړو او موږ یې بې پرده کړو، موږ دپاره یې خطره جوړه کړه. نو ګریس ورته وایي چې ستاسو خو عادت دی تاسو خو به پټه پټه پاتې کېږئ او دا هغه ځای نه روان شي. خو دی چې کله روان شي نو د جادو په ذریعه باندې د ده لاره بنده کړي. ګریس راواپس شي او په هغه ورور سره په هغه میډم باندې حملې شروع کړي او هغو پې هم حمله کوي. هلته کې بیا موږ ګورو چې نیوټ ولګي هغه خپل جیب د دې ګریس طرف ته راغوځار کړي او د ده لاسونه د جیب په ذریعه باندې وتړي او بیا د خپل جادو په ذریعه باندې د اصل چهره ټولو ته ښکاره کړي چې دا ګریس په اصل کې هغه ګرینډل ورلډ دی. هغه ورور ولګي هغه ګرینډل ورلډ ګرفتاره کړي او د ځان سره یې بوځي. دلته کې موږ ګورو چې کولسکي او کویني هلته راشي او د دوی سره میلاو شي. کولسکي ولګي د نیوټ له دغه بیګ واپس ورکړي.
دلته کې دا میډم پریزیډنټ راشي او د نوټ ته وایي چې ستا ډېره شکریا. میډم د نوټ ته دا خبر وکړي چې زه پریشان یم چې د عام انسانو ته زموږ باره کې پته ولګېده. نوټ ورته ووایي چې زه د دوی یاداشت ختمولی شم. نوټ ولګي خپل دا بکسین او هغه غټ ځناور راوباسي، هغه له یو جادويي شیشه ورکړي او هغه ته الوداع ووایي. غټ ځناور ولګي هغه وړوکې شیشه په خوله کې ونیسي او اسمان طرف ته په بادلانو طرف ته والوځي. هغه شیشه په بادلو کې ملا وکړي او هغه طرف نه باران شروع شي. د کومې باران په ذریعه باندې د خلکو یاداشت هم ختم شي. بل طرف ته مونږ هغه اور جادوګران ګورو چې هغه د خپل جادو په ذریعه باندې چې هغه تورې سایې کم څه تباه کړي هغه ټول هر څه دوباره جوړ کړي. نو هغه غټ ځناور د ایریزون ځنګلو طرف ته لاړ شي والوځي. دوی ولګي د هغه میډم پریزیډنټ په حکم په ذریعه باندې کولسکي هم باران ته دننه بوځي. ونی ولګي هغه ته وایي چې ته مزه کولسکي ته وایي چې دا زما قسمت او ما ستاسو سره د هر څه ولیدو، دغه قسمت چې زه ظاهر کوم او مخکې روان شمه. نو ټولګي کولسکي ته وایي چې زه به ته همیشه یاد ساتم، تا به زه چېرته نه هېروم. د دې نه بعد د کولسکي د باران د دننه شي، د ده نه هر څه هېر شي، دی یو عام انسان جوړ شي. بیا مونږ ګورو چې کولسکي په یو کمپنۍ کې را رواني، د نیوټ راشي د ده سره وجنګېږو، د ده سره خپل بیګ بدل کړي. کولسکي چې کله خپل بیګ رالی نو هغه ډېر زیات دروند دی. چې کله هغه بیګ چالو کړي هغه وګورو نو په هغې کې هغه انډې چې کم د چاندي دله نیوټ ورکړي چې د دې په ذریعه باندې دې خپله بیکري چالو کړي. دلته کې ټینا هغه نوټ پرېښودو لپاره جاز خواته راشي. ټینا ولګي د نوټ ته وایي چې ستا ډېره شکریا ولې چې د دې په ذریعه باندې د بیا هورر جوړه شي. نوټ د ټینا ته وایي چې زه چې کله لاړ شم زه به خپل کتاب شایع کوم. نو دی چې کله ځي نو دا ټینا ډېره زیاته خفه وي. نوټ دې ته وایي چې ته یقین ساته چې زه به خپل د کتاب یو کاپي تاله ضرور راوړم. چې ټینا کله دا واوري نو دا ډېره زیاته خوشحاله شي. نوټ جاز ته وښیي چې دا هغه ځای نه لاړ شي. بل طرف ته مونږ بیا کولسکي ګورو چې هغه ځان یو بیکرۍ چالو کړي، په هغې کې چې کم خوراک پروت دی هغه ټول دغه جادوي ځناورانو په شان هغه جوړ کړي. دلته کې مونږ بیا ګورو چې د ټینا خور کوینې دی بیکرۍ ته راشي. کولسکي چې کله هغه کوینې ته وګورو نو هغه د هغې نه سترګې ونه باسي او هغې ته بار داسې لګاتار ګوري.